زیاتره ښه طبقه تعلیم یافته طبقه فلم لاین ته نه ځي، فلم نه ګوري که نه، یاره بس څه کې نن سبا ماغه پنسه به اوچته کړې وي بل نه که نه، شراب بوتل به لاس کې وي او ماغه ډز ډوز به دا کیسې به، نو دا څه شی دی که نه. کلاشینکوف کلچر لا فروغ ورکو. الله پاک کرم دی چې زه آل راونډر فنکار یم، هندکو کې، پښتو کې، اردو کې. زه دا چیلنج سره وایم چې زمانه زیات کار چا په سکرین باندې نه دی کړی. 48 سالو شو 1977 نه کار کوم، بلیک اینډ وایټ دور نه، چې کله ټي وي بلیک اینډ وایټ و، او بیا 1984 کې ما یو سیریل کړی موسم، هغې کې عجب ګلو، زوم پکې، زیب خان پکې، جاذب سهیل د الله وبخښي د هغې سیریل و پی ټي وي نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وي لخوا او د وخت موجود ما په 400 کې د یو ټيلي فلم په سټ باندې چې دا فلم د زغون پروډکشن د سوري لاندې جوړیږي. د دې نوم خو لا فائنل شوی نه دی، بهرحال د دې ډایرکټر چې کوم دی هغه شاهد عثمان صاحب دی، رائټر سجاد صاحب دی او کیمرا ورک اجاز نایک کوي. د کې د پښتو د فلم د ټي وي ډیر تکړه تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي. د وخت چې کوم هنرمند زما سره موجود دی، یقینا چې تاسو لپاره پیژندل نوم دی سمد شاه صاحب چې د پاکستان ټلویزیون د ډرامې د ټي وي د سټیج یو ډېر تکړه هنرمند دی، یو ډېر سینیر اداکار زموږ لپاره ډېر قابل احترام دی، قابل محترم دی. دوی سره خبرې درکو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ډېره مننه مراد خانه، خوشحاله اوسئ. ستا د مینې، ستا د خلوص او جهان مننه. د کوم ډرامې په سټ باندې چې موږ موجود یو د ګناه ثواب د دې نوم دی، د دې په حوالې سره به تاسو څه ویل غواړئ؟ د دې ډرامه لکه ډېره ښکلې ډرامه ده او د دې لکه مین سبجیکټ دا دی چې د دې چې کوم ماحول ښیي او کوم زما کرکټر دی، زه پکې د خان کرکټر کوم، ملک کرکټر کوم پکې، او ډېر ښه سکرپټ دی، ډېر معیاري لیکلی دی سجاد علي، او د دې کیمرا ورک چې دی هغه اجاز نایک کوي، او د دې پروډوسر دی اصغر چیمه، او ډایرکټر چې دی که نه هغه شاهد عثمان صاحب دی. نو ظاهره خبر دی ډېر زبردست ټیم ورک دی، ښه آرټسټان دي پکې موږ سره، سلما سواتی ده پکې، صبا خان ده پکې، راجا خلیل دی پکې، او داسې ګڼ شمېر ډېر زیات، ریما ده پکې، ډېر ښه کاسټ دی. ریما پکې زما د وایف کرکټر کوي. لکه زه خوشحاله به دی یم چې د په اول ځل باندې د دې چې کوم ډایرکټر دی شاهد عثمان صاحب سره کار کوم. هلکه ما خو تقریبا ډېر زیات کار کړی دی، خو نور سره مې کړی دی، سره پهله ځل زه کار کوم. ډېر نه مې دی کړی، خو ډېر نایس انسان دی، ډېر مینهناک انسان دی، ډېر په مینه باندې کار اخلي آرټسټ نه. او زموږ دا خواهش دی چې یاره ښه نه ښه کار وکړو، ولې چې دا کیمره چې ده که نه او دا شیشه دا دروغ نه مني. دلته به پرفارمنس ښیې، ایکټینګ به ښیې، دلته به ځان ثابتوي چې زه آرټسټ یم. البته قبلوي یې، که ځان دې ونه ښولو بیا نه قبلوي یې که نه. نو د الله فضل دی، بس شروع نه محنت کوم. زه په دې فیلډ کې 48 سالو شو 1977 نه کار کوم، بلیک اینډ وایټ دور نه، چې کله ټي وي بلیک اینډ وایټ و، او بیا 1984 کې ما یو سیریل کړی موسم، هغې کې عجب ګلو، زوم پکې، زیب خان پکې، جاذب سهیل د الله وبخښي د هغې سیریل و پی ټي وي نه. نو هغې نه پس بیا ما لکه ډېر لوی لوی کرکټر یې کړي دي، مین رولونه مې کړي دي. بل د الله پاک کرم دی چې زه آل راونډر فنکار یم، هندکو کې، پښتو کې، اردو کې. زه دا چیلنج سره وایم چې زمانه زیات کار چا په سکرین باندې نه دی کړی په پی ټي وي کې. وجه دا وه که نه چې هلته کې د الله کرم دا و چې ما سره لکه 3 واړه ژبو کې ما کار کولو. بعضې آرټسټان زموږ دی صرف پښتو کې کار کولی شي، اردو نشي ویلی. بعضې آرټسټان زموږ دی هغې هندکو کې کار کولی شي، پښتو نشي ویلی. بعضې لکه خپلې ژبې نه علاوه بل کې کار نشي کولی. خو زه آل راونډر آرټسټ یم. نور ما ته الله دوی بخښي زموږ دا ډېر ښه آرټسټ و صلاح الدین. ماته یار سمد شاد عزیز گلتے حیران ہے کہ تو ہند کو کس طرح پہ بولنے، تو ساڑھے سے زیادہ اچھی بولنے، مطلب ایسی حیران اس گلتے کہ تو کس طرح پہ بولنے. موتل جی انسان محنت کرے تو کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ساری گل محنت دی ہوندی ہے. نو دا کریں گے دا ان کو ڈراموں کے ماں میں کریکٹر کری دی داریں گے پا سٹیج پا ٹی وی پا فلم آری او شعبہ کی ماں بے انتہا کار کرے دے. فلم ماں کڑے ہوئے اس عشق لیونیا کردار باز خان پلار کردار ما کړی وی خان بابا، او ډېر سټرانګ کردار او ډېر باوروبه کردار او ډېر لکه ډېر بهترین کردار و. مربت خان صاحب د الله ورته ژوند ورکړي، ډېر زیات خوشحاله وم. ما د یار سمد شاد کیا بات ہے یار، زبردست پرفارمنس دی کړی دی پکې. نو دا فیلډ چې دی که دی محنت ضرورت دی چې انسان څومره محنت کوي که نه. دنیا کې یو شی هم ناممکن نشته،
هر یو کار ممکن دی خو سړی پکې خواري وکړي سټرګل وکړي محنت وکړي یو خپل کار سره سړی سنسیر وي. بل په فلم به خبرو کوم ګورو د پښتو فلم سینما ختم شو تقریبا پېښور کې 2-3 سینما غاني پاتې کراچۍ کې یو سینما د وفات دي. د فلم د زوال اصل وجه څه ده؟ فلم د زوال وجه دا ده کنه چې کله د ټچ موبایل راغلی دی کنه نو دې ارڅ خراب کړ په دغه وجه باندې کنه چې استاد سره موبایل جیب کې پروت دی نو پای کې د فلم کته شي دا کې ډرامم کته شي دا کې مشتیم کته شي دا کې انګلیش فلم کته شي ارڅ پای کې کته شي. یو مین خبر دا ده کنه چې اوس سینما ټیکټ چې دا کم از کم 1500-2000 نه کم ټیکټ نشته نو زیاتره غریب طبقه د پاکستان کې نو هغه دا سوچ کې چې موږ 1500-2000 په ټیکټ ورکو دي نه خدای بس موبایل سره دی فلم وګورم نو دی کو خاري شېشته موبایل خزانه ده کنه نو دی کاری او فلم شته غانم بګشته چې سستا خوخوي ته پکې کته شي. او بل خبر ده چې هغه رنګ چې کوم مخکې مهنت کې دو فلم کې کنه هغه مهنت اوس نشته. مخکې فلم نو ګوره یوسف خان شیربانو آدم خان درخانه اور بل لکه یو خو باغی کې کلاسیکل سټوري به بل میوزیک به پکې غانې پکې اوس پورې هغه غانې هټ سپر هټ روانې دي کنه او کہانی به پکې مهنت بکې دو خواري بکې دا الکه بلیک اینڈ وایټ فلم نو هغه ټایم کې اور یو فلم بٹ ګولډن جوبلی پلاټینیم جوبلی منوله وجه صرف دا چې یو بس سټوري به بل به لکه کار به ارچ خپل ایماندار سره کولو وخت په ورکول ورته اوس هغه شیخ نشته اوس لړل د بل دی نو هغه ځکه معیار د خراب شي چې زیات در خطب کا تعلیم یافته طبقه فلم لاین ته نزي فلم نه ګوري کنه یره بس سې کې سبا ماغه پیسې به چې تکړی وی بلنه کنه شراب بوتل به لاس کې وی ماغه دس دوس به دا کیسه به نو دا څه شي دی کنه کلاشینکوف کلچر لا فروغ ورکو کلاشینکوف کلچر زیات کو نو دا هم په ماشومان باندې غلط هغه کوي کنه کاسي خنه دا نو ځکه فلمونو ډېر وجوهات دي مخکې به تاسو یې کینو چې زه وړوکی وم نو ملټا کې فلم لګېده دل میرا دړکن تیری نو چې هغې ته لاړم که نه پلار سره تللی وم پلار لکه الله دوی بخښي لږ شوق به کولو فلم کله کله نو چې لاړم تقریبا د سړو نه زیاتې په هغه حال کې ښځې وې زرانه وې مکمل فیملی به راتله سړي پکې ټول 200 نو او ښځې پکې 2000 وې وجه صرف دا وه چې هغه وخت کې د فلمونو د کور د کتو به وې زرانه بتا بوتلې شي فلم ته غیبه کته شو فلم اوس خو ته زرانه نشي بوتلې فلم ته اوس خو هغه ماحول هغه شی نشته پکې اوس سینما ته وګوره کومه سینما کې فلم کې زرانه وي نشته پکې نزي ورته نو دا هم د دې زیاتره زوال وجه ده او هغه رنګ مهنت هم نه کېږي چې کوم مخکې مهنت کېدو. بل خلک ډېر خلک دا ګیله کوي چې په فلم باندې خلک اوس خرچه نه کوي پروډوسر خرچه نه کوي پروډوسر دا ګیله کوي چې زه فلم باندې خرچه وکړم ما ته ریکوري نه کېږي نو زه اخر څه وکړم لکه د دې وجه دا ده کنه چې ته فلم چلې په سینما کې لکه ډسټریبیوټر وغیرہ چې کنه نو هغه زیات تر ته حق ستانه درکې سینما مالکان چې دي فلم د نوالي صحیح خو تعالی هغه حق درکې په دې چې هغه پکې زیات تر بل شفاعتونه پکې زیاتې ډېر پکې فری راځي پکې ټیکټ نه بغیر پکې دنه کینی کنه نو هغه ته لکه نقصان دی خو ته ریکوري نه کېږي چې کوم پیسې تا لګولې وي ته ریکور کېږي نه ولې نن سبا په فلم ته په فرض مال 20 لک ولګوه نو تا هغه کې 10 لک هم نه ریکور کېږي نو چې خپل پیسې نه ریکور کېږي نو ته بس بل فلم جوړ کړي ما یو ډرامه جوړ کړې و ټیلی فلم د ما ډېره خواري هغې سره کړې وه ډېر ښه لکه زه پکې ایز ډایرکټر یم ایز پروډوسر هم زه وم زما ورور دی الله وبخښي شکیل خانه پکې و زه هم پکې ما پکې کار کړی و نو په هغه ډرامه کې زما هغه وخت کې سی ډي او دور و په هغه ډرامه زما 1 لک روپۍ لګېدلې وي نو چې کله هغه ډرامه مکمل کا کنه ټول ریکارډینګ ما یو بیا کې مختلف لوکیشن باندې کړی او ډور کې غانې په هغه کې شوی وي سباکل و پکې نیلم و پکې ډېر ښه کاسټ و نو چې کله ډرامه مکمل شو ما هغه د هغې ټیلر روډ نشتر آباد ته نو چې یو ته ورغلم مې دا ډرامه ده چې دا ټیلر وګورئ چې دا ما کړې ده چې ویې کتو سمجھ شاه دی 30,000 روپۍ درکوم ورته مې جي په دې خو ما خپله 1 لک روپۍ لګولې دي په دې کې زما خپله محافظه نشته زما ضرور پکې محافظه نشته بعضې آرټسټان دي چې هغه ما لکه ما سره تعاون کړی دی بیا هم په زما 1 لک روپۍ لګېدلې دي او ته 30,000 درکړم دا خو ډېر زیاتی دی جي نو ما ته بل ته وښیه چې بل ته لاړم مخامخ یو بل دوکان و سینټر والا هغې ته ورغلم مې جي دا ډرامه ده ویې ګورئ جي چې هغه وکتو نو مخکې ورته بیا فون کړی و هغې ته چې لکه ما خو 30 ویلي دي ته والا 20 ووایه نو چې هغې ته ورغلم ما ته یو 20,000 به درکړم ما ته بس چې مې هغه اړه مات شو که نه
نو بیا مې ویل چې با خپل یو فلم هغه باندې ډرامه 1 لک لګولې ما ته 20000 روپیا راکړي نو دینه کول پکار نه دي بس بیا مې دا کا زماغه شوق ختم شو ما بیان بند کې ما نه جوړولې کما ته هغه ریټرن ملو شي وخه نو ما با ډرامې جوړ کړې وي هغه ټایم کې هغه دور کې سي ډرامې جوړ کړې وي تاسو مګه خو ریټرن نشته کایو فلم ساز فلم جوړ کی او پاګه سرمایو لګي خو هغه ته شي نه ملاويږي نقصان کی فلم ځکه خلک رو پرستو شو نو ځکه د زوال وجم دغه دا ډېره مننه ډېره مهرباني بادشاه صاحب ډېره شکریا خبره هغه درمنو د یو ټيلي فلم په سیټ باندې موجود یو چې د نوم د ګناه ثواب او د زرغون فلم پروډکشن د سوریا د جوړیږي د ډایرکټر شهید عثمان صاحب دی لیکوال سجاد صاحب دی کیمرا ورک اجازه نه کوي چې تاسو په پیژندل نمونه ټول ډېر یو ښه ټیم ورک دی ډېر یو ښه سبجیکټ دی ډېر یو ښه مزیدار ډرامه ده ریکارډینګ شروع ډېر زر به کمپلیټ شي او تاسو په زرغون ټي وي باندې کتلی شئ نو انتظار کوئ